نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعثت خدای پاک ستاسو زمونږ د پاره خصوصا په مکه مکرمه کې هغه اوسېده. خدای پاک 40 کال عمر کې د دې مخلوق د هدایت لپاره نبوت ولا ورکړ او آخري پیغمبر دی. نو د حضور پاک په نبی په حیثیت راتل دا ډېر لوی نعمت دی. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم. دغه مکه مکرمه هاشمی خاندان مطلبی کې الله جل جلاله آخري پیغمبر راولېږه. دغه یو نعمت سره به د الله جل جلاله احسانات شروع شو. صحابه کرام کافران صحابه کرام شو، د هغې شاګردان تابعین شو، د هغې شاګردان تبع تابعین شو، او لوی مجتهدین او مفسرین او اولیاء الله او صلحان، او تر قیامته پورې به دا سلسله روانه. ډېر صادقین متقین پرهیزګاران الله جل جلاله اولیاء مقربین پکې پیدا کړ. دا د حضور علیه السلام هغه برکت دی چې خدای پیغمبر راولېږه. کومو خلکو د هغه لمن ونیوه او د هغه چې سویل هغه وکړ او چې د څه نه منې کو هغې نه منې شو، نو بره ترقي وکړه، بره لاړل. دومره ترقي وکړه چې په ټوله دنیا باندې خدای پاک غالب کړ. څونه غریبانان خلک او څومره او مخکې څومره کمزوري صفاتو والو چې یو قوم خپلې لوریانې ښخوي. د الله په رزاقیت یقین نه و چې لور خو پیسې نه ګټي نو دا به څه خوري. د هغې الله جل جلاله هغه صفاتو باندې داسې یقین راغی چې هغې کې مکمل تبدیلی راغله چې سړی ایمان کامل شي او د الله په ذات او صفاتو د هغه کلک باور او یقین داسې لکه زمونږ چې د بجلۍ بربند تار باندې یقین دی چې دی کې کرنټ دی یا مار ولاړي خطرناک خولې تیاره کړې ده. هر سړی وایي دا مار دی که ما ګوتې یوړې ما خوري. داسې یقین لکه د مار په زهرو او د بجلۍ په کرنټ یقین. څوک ورته وایي 1,00,000 روپۍ به درکم د بجلۍ بربند ټال د ګوتې وروړه نه وړي. یقین یې وي کلک یقین. الله جل جلاله پیغمبر خو دې لپاره راغلی چې الله جل جلاله سره دا خلک وتړي او د دې الله جل جلاله سره تعلق او جوړ راشي. د دې لپاره خدای را لېږلي. الله جل جلاله ډېرو خلکو ته ایمان نصیب کړو. ایمان هم ډېر لوی نعمت، ډېر لوی نعمت. قرآن شریف کې راځي والله یمن علیکم ان هداکم للایمان. شکر وباسئ چې خدای ایمان نصیب کوم. په الله جل جلاله ایمان د هغه په ذات او په صفاتو د شرک نه راوړېدل، ایمان او توحید قبول کړ. د نفاق نه راوړېدل، کلک مسلمانان شو. د بدعات او خرافاتو د ځانه خبرو نه سنت طرف ته راغلل. د بدعملۍ نه نیک عملۍ ته، د بد اخلاقۍ نه اخلاقو طرف ته راغلل. پخوا پکې کبر و، دشمنی وه، حسد و، کینې وې، رذیل اخلاق، یو بل یې وجل. خدای پاک بدل کړ. دا د ایمان برکت. نو الله جل جلاله یو دوه هغه دا دی او یووالی پکې راغی. داسې یووالی چې د یو بل نه سارېدل. یو دا خلک وجوړ د مولیانو جګړې دي، څوک امین په تیزه وایي او څوک په مازه وایي او څوک د نوم نه لاندې دا هغې کې موچا به یو کس به هغې یو بل سره جګړه نه کړې لکه زمونږ احناف او شوافی یو بل سره شیر او شکر دی او ورونه دی. تبلیغ کو ګورئ د عربو او د عجمو او حنبلي مسلک او حنفي مسلک ټول یو ځای اجتماع کې ناست دي. ریوند کې وګورئ یا زمونږ مدرسو کې وګورئ، کراچۍ کې یا عربو کې وګورئ، نیکانو سره هر قسمه خلک ناست دي، یو بل یې دومره خوښي. دا د ایمان برکت. ایمان مسلمانان چې څوک د حق مني او څوک ایمان کلک ایمان صحیح ایمان والی او شریعت باندې عمل کوي او تقوا پکې وي او په تقوا رواني، دې کې به جوړي، دې کې به جوړي.
د پیغمبران راغلي دا چې دا امت جوړ راوړي جوړ راځي دا دی چې خدای حق لور کې او دې حق قبول کې د الله او د رسول اومنه واطیعوا الله واطیعوا الرسول اطاعت د خدای او د رسول دی ته وایي چې الله رسول موږ نه سکار کول غواړي هغه وکړي موږ نه ایمان غواړي کنه موږ نه نیک اعمال غواړي کنه مونږ روزه زکات حج جهاد تبلیغ نور اعمال مالی عبادت بدنی او موږ نه خپل اخلاق غواړي کنه یو بل سره بغض خره که محبت خره دشمنی خره که ورورولي خره کبر خره که عاجزی خره حسد خره که اخلاص او خیرخواهی خره دا بل رور می خش صحابه کرامو که هغه د اسلام صفات راغلل دا د تقوا په برکت راځي سړی کې پرهیزګاری وي او په تقوا باندې ټینګي شیطان به دوکه کوي چې لار نه وړه نفس به دوکه کوي ماحول به دوکه کوي د الله او د رسول نه بدړي خو ویخ به ویخ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله د یو واړي د پاره نسخه ده د ای مؤمنانو یو خو تقوا د پرهیزګاری ده چې سړی تقوا د کفر او شرک نمزان ساتي دویم تقوا د بدو اعمالونه د ګناهونو نه وړو نه ځان ساتي ګناهونه نه کوي تقوا ټول نیک اعمال کوي د ګناهونو نه ځان ساتي او دریم خپل صفات او خپل اخلاق چې د حضور علیه السلام د صحبت په برکت د هغې د تعلیم په برکت پاک ساک شو بالکل ذاکرین شاکرین متواضعین سخیان بهادر اخلاص او خپل صفات پکې پیدا شو د هغې برکات ښکاره شو د الله قانون د الله کتاب مضبوطه رسۍ ونیوه ته چې مضبوطه رسۍ ووینې چې د هغې یو سر الله جل جلاله په لاس کې وي او یو سر یې لاندې وي او دا رسۍ ته کلکه ونیسئ نو ته به څومره برخېږي او که دا رسۍ دې وپرېښوده نو په کندو کې به پروزي چې چا د ایمان رسۍ پرېښوده چا د خدای او د رسول اطاعت رسۍ سسته کړه تباه کېږي به دا یاد ساتئ انجام به خرابي د کفارو دا دنیا هم خرابه ده که کلمې ونه وي قبر او آخرت هم خراب ده عذاب قبر په چا دی په ګناهګارانو او په کافرانو دی زمونږ عقایدو کې راځي وعذاب القبر حق للکفار ولبعض عصاة المسلمین د مسلمان ګناهګار دپاره بعضو دپاره او د کافرانو دپاره خدای قبر کې عذاب شروع کی او د آخرت عذاب خو ډېر سخت دی ولعذاب الآخرة اشد واقوى او خو ډېر سخت دی هغه خو چې چا یره وي د خدای په خبرو ایمانی د پیغمبر هغه کې د هغې ګناهونو او د هغې بد عملو د سزا سوچ پیدا شي دې سم شي یو خو تقوا ده دویم استقامت ته چې سړی په تقوا پرهیزګارۍ رواني کله به ته شیطان وایي دا کار وکړه یاره خلک یې کوي که نه خلک په خپل کار کوي خدای او رسول پې خفه کېږي ته به خلکو پسې دی شیطان الانس هغې پسې به دی داسې خلک چې هغه په خپل هم خراب وي ته هم څو غیبت کې لګیا دی ته به هغې سره غیبت کې څو غلا کې لګیا دی ته به هغې سره غلا کې ملګری کېږي نه ته به د حق تابعداري کې دې ته اتحاد وایي خدای پاک فرمایي چې که ځان د ورورولي پیدا کوئ نو دا ده واعتصموا بحبل الله جمیعا تاسو کلک ونیسئ د خدای رسۍ د خدای رسۍ څه دی د الله کتاب دی قرآن مجید دی د حضور علیه السلام سنت او شریعت دی او دینداری ده تاسو دیندار شئ تاسو د شریعت پابند شئ تاسو د الله کتاب کلک ونیسئ نو چې رسۍ دې کلک نیولي نو دې کندو کې به نه غورځئ که په نورو لارو لاړې د خدای او د رسول د لارو نه انسان هلاک کېږي قرآن شریف کې راځي وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله تاسو د حق د شریعت یو لارو نیسئ نورو لارو پسې به نه دی یهودي ورته چې یهودي شه عیسائی ورته عیسائی شه زما په شان شه زما په شان عقیده زما په شان جامع
زما په شان کروڑو زما پوزیشن جوړ کا زما ډیکټیشن والا مزه چې سویم اقا شان روان شه. نو که یهودو پس لاړې که عیسایانو پس لاړې خلاف اسلام، هندوانو پس لاړې چې کم خلق غیر مسلم دی او هغوی پس لاړې نورو لارو پس یاره دا لار نو ټولې لارې د هلاکت دي. شکر نو باسئ خدای پیغمبر راولېږه، الله جل جلاله د کندو د پریوتو نه بچ کړی. اوس به کوې دا څه د مکې د مدینې منورې خلکو اول کې کافرو، ټول هندوانو، اوس او خزرج، د اهل کتاب نه وو. اهل کتاب خو یهود او نصاراو ته وایي، یهود ډېرو مدینه منوره کې او عیسایان کم وو. نورو علاقو کې وو، خیبر کې وو، داسې شام کې. نو حضور علیه السلام چې هغې سره تعلق نه و جوړ شوی، سخت جنګونه پکې په اوس او خزرج کې په مدینه منوره کې په دې دوو قومونو کې یو ځل جنګ و، 120 سال جنګ و. دې کې به نیکونه هم ختم شوي، کر نیکې هم پکې ختم شو، پلار هم پکې ختم شو، د پلار نیکه د نیکه نیکه 100 کاله کې دا خلک ناست 6 پیړۍ تېرېږي، 100 کاله کې عموما د نیکه نیکه هم پکې تېر شي، د نسینه نیکه شي او نیکه نیکه 8مه پیړۍ ده، نیکه 3مه پیړۍ شوه او د نیکه نیکه 8مه پیړۍ شوه. په 100 کاله کې 6 پیړۍ تېرېږي. نو یعنې په پیړو جنګ و، څومره مړي به یې خوړلي خلک. دا جنګونه پکې وو، په معمولي خبرې جنګ بعاث ورته وایي. یو وخت کې حضور علیه السلام پیغمبر و، په مدینه مکه مکرمه کې ولا مدینې ته نه وتلی چې جنګ دغه وخت کې شروع. دا شروع د پخوا نه چې دوی به څومره وینې خوړلي دي او څومره خلک به د خاورو خوراک شوي. هسې بېسه بس لاړ حضور علیه السلام په حج کې و، په منا کې، لا مدینې ته نه وتلی. یو 6 کسان راغلل دغه مدینې منورې په حج به راتلل، د مشرکانو هم حج و. حضور علیه السلام به ګشت کو کنه تبلیغ ورغی، زنانم پکې وي. په بل کال به لیک ډېر شو، 12 پکې هغه راغلو سنوي. په بل کال به او یو خوش زیات 3 کاله د نبی علیه السلام 51 سال 52 سال 53 سال دغه 3 منا کې ظاهر حج به هم کړی، حضور هم حج کو. هغې برال بیا به ورغی د شپې، زه الله جل جلاله ستاسو دپاره پیغمبر کړیم، د الله توحید تاسو خدای پاک ومنئ، واحد لا شریک یې ومنئ، شرک مه کوئ. شرک انجام خراب دی، لکه دوزخ بیان به یې وته او زه د خدای رسول یم، تاسو زما نبوت ومنئ. او زه چې څه ویم بس یو څو کسانو خدای پاک مسلمانانو کې یو پکې اسد ابن زراره مو، زنانم کلمې وویلې، هغې نه مې بیعت د اسلام واغېشتو. شرک به نه کوئ، کفر به نه کوئ، زنا به نه کوئ، قتل ناحق به نه کوئ، چې کوم جنایتونه دي یعنې ټولو به واده وکړم. یا ایها النبي اذا جاءک المؤمنات یبايعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا، غلا به نه کوئ، قتل به نه کوئ. اسلام او دین د دې خبرو اجازت نه کوي. ته به د بل د مال جان حفاظت کوې، داسې نه چې په خپله خوښه به ژوند تېرې، چې څوک په خپله خوښه ژوند تېرې دا د شیطان په خوښه روان دی او د نفس په خوښه، او شیطان او نفس تا د خدای نه لرې کوي. ان النفس لاماره بالسوء او ان الشیطان للانسان عدو مبین. ښکاره دی، ښکاره اخو سپېره شوی دی چې دا خلک هم سپېره شي، زناکار شي، بې حیا شي، ښځې او سړي ستر نه کوي، بګر نه، حرام حلال فرق نه کوي، اباحي نه. بس زه خپله زه ازادي غواړم، ازادي نه غواړې د شیطان غلامي کې، ازادي نه غواړې د نفس غلامي کې. هغه ازادي ته غلام پیدا، انسان عبد دی، الله معبود دی. الدنیا سجن، دا سبب دی وی زه د الله بندگی به کوم. بنده خو ابه د خدای الرحماني دی، او که ته وایې چې ازادي نشته، شیطان به ته پړی واچي، کله به یو خوا بوځي، کله بل خوا، کله یو خوا، کله بل خوا. په شریرانو، په خرابو اخلاقو، په دشمنۍ باندې اخته. دا صحابه کرام ډېر شو. حضور علیه السلام مدینې منورې ته راغی، د اسلام حکومت هم قایم شو.
اسلامي نظامو باقاعده یو ځل یهودو سازش وکړو یو سړی یهودي یو کس له پیسې ورکړه دا سروان شانو وی پیسې والا اوس او خزرج حجرې یو ځای وې ناس بو وی الته مجلس ته نو هغې کې څه شعرونه ووایه د پخواني جنګ هغه 120 سال مخکې چې دی په کفر کې کم فضول جنګونه کول او کبر وکړه هر سړي به ځان ته لوی وي بې مقصده جنګونه خو کافران اسلام خو خاص حالاتو کې جنګدار وخو نشته نو بس هغې ورلل هغه بوعاز جنګ هغه یاد بس یو بل خولې شیطان نفس خوشته سړي سره دی کې یو کس څه ووایه که نه هغه صفت وشو د بل کم وشي یا چا زیات وشي هغه خو پکې جنګ لګو بس دا قبیلې اوس او خزرج لوی صحابه کرامو لوی خاندانونو خو د هغې یو مجلس و پکې بیل بس را پاسېدل ستا دغه داسې او ستاسو مونږ کې دا خلک دی او تاسو کې داسو اچھا به وایي مونږ کې عالمان ډېر دي زید ابن ثابت دا د خزرجو زید ابن معاذ ابن جبل مونږ کې قرآن شریف لوی عالم دی مونږ کې ابی ابن کعب دی مونږ کې ابو زید دی دا لوی خلکو هغه لویوالې تفاخر یې شروع کړ فخر به نه کې شکر به وباسي دا پخوا عالمان نو خدای عالمان کړ ابل به مونږ کې پلان کې خطیب دی سعد ابن عباده خطیب د انصارو اول به مونږ کې دا دی که نه مونږ یې شروع کړم نو اول خو زباني جنګ و بیا ناګانه تورو ته یې لاس اچوم بیا خو د هغې جنګ خو او نبي علیه السلام چا خبر کړه چې راشه پخواني مسلمانان که نه هغه زوړ تربورواري خو وه پخوانی ډېر مړي پکې پخوا شو هغوی خو دا د تورو او هتیار اوچتولو ته تیار دي اسلحه راوباسي اول خو د ژبې جنګي که نه بیا د لاس جنګ شي په مزه حضور پاک په منډه راغی او خبرې ورته وکړې تاسو بیا هغه جاهلیت پسې دی هغه فضول جنګونه تاسو باندې خدای پاک فضل وکړو زه پیغمبر راولېږلم تاسو په ما ایمان راوړم تاسو که ورورولي خدای پاک پیدا کړه تاسو به بیا یو بل وینې څکئ دا څه کوئ او دا بیان یې ورته وکړم و ټولو جړل که نه مونږ خو پوه نه شو مونږ خو یو بل خولې واضح کړی ټولو جړل به دا هم څه وې زما دونه ځمکه راوه زما دونه پیسې راوه زمونږ پلانکې خان زمونږ دی او دا دی دا مونږه پرېږدی تاسو ټول د حق تابعداري شکر دې کړم ده ټولو جړل او معافي وغوسته بیا پوه شو چې مونږ کې درېمګړی کس جنګ جوړو که قرآن شریف آیاتونه راغلل واعتصمو ای مسلمانانو ټول تاسو منګولې ولګوئ یعنې کلک ونیسئ د خدای قرآن مسلمان سره ورورولي ده که جنګ دی ورورولي ده مسلمان د مسلمان رور دی بحبل الله جمیعا د خدای په شریعت د الله په دین د خدای کتاب تاسو ځخئ حلال او جایز خبرې پسې به یو مسلمان بل مسلمان یووالی اختیار کړي یووالی دې ته نه وایي چې غله یو شی یووالی دې ته نه وایي جوارګر د یو شي یووالی دې ته نه وایي لوفران یو ځای شي یووالی دې ته نه وایي پلانکي صوبې والی یو شی هره پارټي وایي که نه ټول یو شی موږ سره شي بلې صوبې والی وایي نه اسلام کې یووالی د خدای او د رسول تابعدارۍ ته یووالی وایي راځئ ټول خدای او رسول ومنئ د هغې اطاعت وکئ به ټول حق پرست به وي هېڅ جګړه به نه یو بل څومره قدر کوي ابوبکر صاحب عمر صاحب عثمان صاحب علي صاحب دا ټول صحابه کرام د یو بل نه زارېدل دا پکې سلمان فارسي دی د فارس دا پکې صهیب رومي دی دا پکې حبشي بلال غټې شونډې وي او تک تور د رنګه او غلام او غریب او پلار نیکه مسافر څوک هم نو خو دومره اوچت دومره قدر یې کو عمر صاحب ورته یې زموږ سرداره بیگنه سلام بیچچو سیدنا زمونږ سید سړی چې غلام او ته مشر وای داسې پکې تابعداري راله داسې دا د اسلام برکت ولا تفرقو تاسو د خدای رسۍ مه پرېږدئ چې د دین لار پرېږدئ دا د خدای رسۍ پرېږدل دي یاره قوم دا وایي یاره صوبه دا وایي یاره عرب دا وایي عجم دا وایي پښتون دا وایي فارسیبان دا وایي انګریز دا وایي پلان ټول
د هر وطن مسلمان دا ټول یو دي دې سره برکت دی ید الله الجماع چې مسلمانان ټول په حق یو ځای وي تاسو برکات وګورئ په ځمکې والا برکات آسماني برکات نور ارس به قوت به می برکت به می خیرات به حسنات به او دشمن بم کمزوري ان شاء الله سملته نشي ویلي مضبوط به دا لیک بعد مسلمانانو لږ आवाज وکم ان شاء الله فلسطین غوینه مودره ده او زمونږ الله جل جلاله ما یقین دي هر چا په خپل نیت کړی نیتونه خدای ته پته ده او د سړی مسلمان ماشومان او د ښځو وینې تویېدې او ودرېږي نو هر مسلمان چې باضمیره او خوشحاله شو کورونه یې روانېدل جماعتونه یې روانېدل هسپتالونه یې روانېدل ماشومان میندې او پلاران یې مړه ماشومان یې مړه ښځې یې مړه ډوډۍ چا لېږل هغه ګاډی هم پکې تباه دا سال دی دومره کمزوري شوي دا مسلمان ملکونه ټول واړه واړه شوي دي مونږ عرب یو څوک وایي مونږ عجم وو څوک وایي زه پلان یم داسې ته مسلمان یې نحن المسلمون مونږ مسلمانان یو الحمدلله مونږ د خدای کتاب پسې بځو د خدای کتاب مونږ ته ایمان نیک اعمال چې د خدای او رسول منون کی که تور وي او که سپین وي که عربي وي که عجمي وي که د حضور علیه السلام زمانه کې او که رستی او که قیامته پورې ان شاء الله دې سره یو برکت واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون تاسو د خدای او د رسول احکاماتو پسې لاړ شئ ان شاء الله دنیا کې هم ترقي وي او په آخرت کې هم ترقي او کامیابي وي او که دین رسم پرېښوده نو بس دوزخ کنده ده دا یاد ساتئ چې چا دین نه دی قبول کړی د هغې انجام وګورئ ما راته تېره جمعه د ابوجهل قصه کړې وه کور کې ورته زنانه ووایي محمد علیه السلام په حق نه دی محمد به یې ورته وي په حقه خو دی پیغمبر هم دی ولې رسته کېږي او توړ پیدا کې تفریقه چې ته خدای او رسول نه مانې دین خو ته ټوټې کې قوم که نه یو ته وایې کلمه مه وایه بل ته وایې کلمه مه وایه او حضور پاک ته به یې وي تا نه اتفاقي پیدا کړه پلار او زوی دې جدا کړه ماما او خوری دې جدا کړه تر او وراره دې جدا کړه وراره به یې کلمه وي تره به یې نه وي ماما به ویل خوری به نه ویله ښځې به ویلې وه خاوند به یې نه ویله پوهېږې نو داسې پکې راغلل نا اتفاقي دې ته نه وایي اتفاق دې ته وایي د حق تابعدارۍ ته تم حق ومنه د خدای دین دام به ومنې دا نو دین خو ټول یو دی یو خبره ده بیا پکې اختلاف نه وي حضور علیه السلام فرمایي که تاسو باندې یو بادشاه تک تور حبشي راشي د اسلام دا حکم دی د اسلام خدمت کوي جایز خبره ته به اورې او منې به که د هغه سر د اوس کې پشاني یعنی جسم یې ښکلی نه که رنګ یې سپین نه توري سر د اوس کې پشاني یعنی بدرنګي او حضور پاک په یو حدیث پاک کې وایي که ستاسو بادشاه حبشیم شي چې پوزه یې کټ وي غوږونه یې کټ وي بوچي وي لکه یو حادثه کې کټ یا نه اجدا غوږونه یې کټ وي ته به یې منې چې تا د خدای په دین چلی ته به یې منې او چې دغه بېدینۍ خبره کوي ای که بیا امت تاسو وګورئ برکت به یې که نه به چې مسلمانان په دې اصولو روانو خو قرآن شریف کې راځي ولا تفرقوا تفرقه دې ته وایي چې حق نه ته په بله لار روان شي دې ته وایي دا نه چې پښتون او پنجابي هغه ځان له پارټي قوم جوړ کړي بل ځان له جوړ کړي نه قومونه یو کول نشي کولی جبه یو کول نشي کولی رنګ یو کول نشي کولی او مالداري او غریبي یو کول نشي کولی عرب عجم دا نمونه یو کول نشي کولی یو کول اسلام کوي چې ته مسلمان یې که نه هر وطن کې ستا مسلمان دی د اسلام په انداز چلېږه صحیح انشاءالله جګړه به نه راځي دا مونږ چې اوړو روړو دا پکې نورې خبر راشي شیطان نفس دنیا ماحول شریران هغه دا ټوټه ټوټه کې واذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم شکر نو باسئ د اسلام نه مخکې د یو بل وینې څکلې او چې مسلمانان شوئ د ځنکدن په وخت کې د خولې اوبه یو صحابي ځنکدن دی په ځنکدن کې غورې سړی روان دی دنیا نه او بل له اوبه ورکوي بل له ورکوي یو صحابي بل ته وایي زما دوه ښځې دي راشه وګوره ښځه چې کې یو ځل کتې شي راشه وګوره چې کومه لکه دغې دومره چې داسې ښځه ده داسې قدر دی دونه عمر راشه وګوره
ګوره ابه زه پرېږدم عدت به تیر کې ستا به شي او ورته وایي ستا ښځه دې ستا مبارک شي یعنې زما دوه ښځې دي یو باندې به ګزاره کوم یو به پرېږدم عبدالرحمن ابن عوف صاحب ته وایي هغه ورته نه ما ته د بازار لار وښایه ما ته د بازار لار 1 روپۍ قجورې واغېښتې په څادر کې خلک ساخ خرڅوي قجورې خرڅولې مدینه کې د هغې مازدیګر 2 روپۍ وکړې سبا 2 روپۍ بله 4 شپږ شوې تجارت ګټه خو حلاله ګټه کې خو برکت وي برکت دومره ډېر شو چې به یې وله خدای باغونه او غلامان یې رستو په رس کې به یو ازاده و دا د اسلام او اسلام ما ته د بازار لارو خو زه کاروبار شروع کوم معمولي څونه او دا به څونه یې زړه صفا و او زمونږ یو بل تخیر دې زړونو کې چې مړ شي خوشحاله په بل چې تباه شي بل پې خوش دا څه کوئ فاصبحتم بنعمت اخوانا ټول رونه شي یعنی ټول کلمه او تقوا او د خدای او د رسول منلو کې بالکل روان شي خپل خوخه ختمه کړه وی خدای رسول چې وای هغه به وای د خدای د رسول په مقابله کې نه د شیطان منله نه د کلی منله نه د قوم منله نه د ښځې منله نه د بچو منله ابوبکر صدیق صاحب زوی ته وایي کافر و مخکې به وروسته مسلمان شو ورته یې وایي که ما له په جنګ بدر کې مخې ته راغلی وې ما خو لکه دغه کې راننې د لاس جنګ و ما به تا نه سر والی و یعنې د خدای او د رسول حکم دی زما زوی دی پکې دوزخ ته مو رسید کافر و وروستو کلمې هغه ورته ته مې پلار وې مخې ته رالې ما ونه والې ده ورته ته مې زوی د دې نه معلومېږي چې هغه رشتې د نسب او جبه او قومیت پوهېږې پښتون او پنجابي او سندي او عربي او پلانکي دا قومونه چې څوک جدا کوي دا د اسلام د تعلیماتو نه خلاف چې ته دیندار دی په شریعت روان دی زما رور دی هیګه نه او که زما نه جدا هغه جدا دی خپل کار دی کوي الله جل جلاله مونږ کې یووالی پیدا کړي او اتفاق پیدا کړي اوچ په استعمالولی شي بار والا د خرې پی مس کوو د خنزیر پی چې بار ملکونو کې خرڅېږي د لندن هلته د پیو دوکانونه دا د خنزیر پی دی او دا د خرې پی دی د اسپې پی حلال دی اسپې پی څکلی شي او غوښه کې اختلاف دی او پی حلال دی او د غوا میخې ټیک دی هغه مردارو ځناورو پی هم جمعې د پر اول اذان سره راتل ضروری دي پاک ساک خوشبودار پاک جامع په وختي راتلل دا ټول په دفترو کې په غم اخته دي دوه ځلې غسل مړي له نشته یو ځل غسل که څه ګن ته روتي ګن به ووینځي یا وینه نه وینه وبهږي یا متیازې ته روځي صرف هغې باندې دوه ځلې غسل نشته نه دوه ځلې جنازه شته یو ځل جنازه ده البته وارث نه یې کړی هغه کولی شي مؤمن او مسلمان مؤمن چې الله پاک باندې ایمان عقایدو ته وایي اسلام اعمالو ته منافق دی ته وایي چې دی د پوره څه په خوله کلمه وایي او به نه چې خلک وینو مسلمان جمع کوي او چې ځان لوي مونځ هم نه منم دا خدای خبرې منافق عملي خو ډېر دي څوک دروغ وایي دا منافق دی څوک وعده کوي وعده خلاف او نیټه ماتوي نیټه کیري به ماته کي او خبرې دروغ کوي او چې ورسره امانت کې وروسته وایي نیم خبر نشته دا ماله کله را کړو امانت خوري نو دا خو منافقت دی ګناهګار د مجرم دی نفاق دی ته وایي ظاهر صفا باطن خراب دا نبی رحمت الله علیه وایي یو جلسه کې یو لیډر چې د پاکستان جوړېدو نه مخکې په سټیج ګیر شو جمع ودرېده پوړونه سم کړ که نه لکه جمع جلسه کې راغله پخوا دا جلسې به وي انګریزانو خلاف جلسه و خو مونږ نه کړه چې لیډر و په خوله نور نو هغه اودس نه وکړه خو ګیر شو اوس منافق دی چې ګیر شي مونځ کوي بیا نور کله مونځ نه کوي نو دا خو بې لمانځه دی چې بد عملي دم عملي نفاق اودس یې نه وکړې زه تیمم به وکړم چې تیمم یې کوو نو کېناست اول یې مټې ونغوستې او چې چارهدم سړی کوي نو اکثر لاس مخکې وینځي بیا خوله وینځي نو دوی جوړه تیمم خلف د وضو دی اودس دی نو تیمم کوي نو اول یې لاسونه په خوره لکه سړی چې لوټه باندې لاس وینځي په بمبه نو اول یې په خورو باندې لاسونه ولړل دی مړوند پورې نور خلک ورته په سترګو کې ګوري چې سړی خو غلط شو بیا خوره لمده کړه خوره باندې په ځمکه ناست خوره باندې ګوته دغه کړه ولړله او په غاښونه داسې
هغې ورته څه کوي مزمزه کوم خدای بنده تیمم کې اول مخ باندې لاس راښکړي دویم بیا په لاسونو اول مخ دی تیمم کې دا مزمزه او خوله کې خورې مګل نشته وي ما ته څه پته وه او یو غرغره وه او بل غرغره وه هلکه د اسلام هغه غټې خبرې خو زده کړه او ځان ته رهبر هم وی دا پسې به مسلمانان هم روانې نو دغه شان په خاورو به خولې وینځې دا لوی لوی دعوې کوي که نه دا خلک هم دا موبایل او دا ټي وي او دې کې وایي چې لوی لوی سکالران دي او لوی دي دننه خبر نه ایمان خو دننه چې څه چې خلک ای کنې ته موس کوي چې خلک وی کنې ته ښکلې موس کوي دا اخلاص دی چې خلک وی هم جمع کوي چې خلک نه هم کوي د سارې موس کې هم جمع کوي ماسپښین کې مې داسې به نه وي چې خلک یې نو بالماضي به نه کوم او چې دا خو ته معلومیږي فیه ما فیه چلن ولن پورا کامل مسلمان نه سارې مونږ نه کوي جمع قضا ته د خدای نه لري دا فرض کړی نه خدای سورت ملک ویلی شي مړی دغه په ځان لپاره تلاوت قبر سره کولی شو تخصیص نشته دی الله جل جلاله ستاسو مسئله حل کړي سړی کړکو ته ګوري مانځه کې یو خوا بل خوا مکروه تنزیهي دی بل خوا مه ګوره التفات په سترګو کله یو خوا دی کله بل خوا د مونږ د یو نخره شروع کړی دی لکه د لومبړې یو خوا ګورې بل خوا حضور پاک وی لکه د لومبړې التفات وی د سترګو په ګوټ کتل په ترس کتل په مونځ کې نشته چې ته ضرورت راشي اوس یوه دا خو مکروه دی مونږ ثواب کمی دویم دی چې مخ واړی نو مونځ مات نه دی خو مکروه تحریمي دی سخت ګناه ده دریم دا چې سینه واړی کله دی خوا سینه اړی کله دی خوا بیا خو مونځ ماته استقبال فوت شو دا چې لیکلي د ذکر الله فضایلو باوجود مونږ ذکر او تلاوت شوق کم دی نو تا فضایل اړو ته کوس کړی نه دی او یقین دی کمزور مونږ یقین کمزور دی چې د مونځ په فضایلو سړی یقین راشي چې الله جل جلاله د اراده او قوت خاوند دی او الله رښتونه دی او الله قادر دی تعالی دا ثواب درکول شي تعالی په یو ذکر سبحان الله یو اون کړلی شي او تعالی په یو کلمه باندې دومره په دې ثواب درکول شي او تعالی جنت درکول شي او په ګناه سزا درکول شي او زما مر جون دا غل اس کړي ټول نو به بس چې سړی یقین وي په خدای پاک په صفات او ذکر به کولی شي د الله عظمت د الله بڑائی د الله د احکامات بیان د الله احکامات باندې فکر او دا ټول ذکر دی اوسم ذکر دی لا اله الا الله لا حول ولا قوت الا ذکر سره خړ پاکيږي مونږ ټول تک تور یو دنه او ټول خړ پړیو بیګره دا خړواله او بسل رکیږي دا د قران په تلاوت او په ذکر الله او د خدای بڑائی بیانې دا سینو سره پاکيږي رونق راځي سړی د ذکر مجلس کې کینی ځان له کور کې نه بیبي کې نه و راځي چې تلاوت وکړو راځي چې الله یاد کو ټول تاسو ګورئ چې رستو تاسو خوشالېږئ که نه او اطمینان راځي که نه فضیلت یقین دی ته چې عمل کې راولې خوند نه درکوي ومې کوه یو ځل به خوند درکړي دی په دې دغه کې د فضایلو اورېدو کې دی مخلص نه دی دا چې لیکلي تصوف او شیخ کامل چې نیک انسان متبع د سنت ضرورت ولې دی ضرورت شته که تصوف وي اخلاق خراب اخلاق ځان نه ښودل حضور پاک تصوف وکنه تزکیه ویزکیهم دغه ما راته ووایي دغه انصارو کې هغې کې که نه د مال مینه خو چا کې راځي د دنیا مینه راځي دشمنی راځي حسد راځي بغض راځي او کمزوري راځي شومتوب راځي د حضور پاک نصیحتونو او تعلیم دا برکاتو الکه دا خوند نه کې دا پرېږده دا غیبت مه کوه هسې هغه بل سړی به خفه شي ګناه هم ده پرېږدي نو نیک سړی تصوف خو دغه ته وایي چې ښکلي صفات ځان کې پیدا کړي او دغه بد صفات ځان نه وښکلی کړي صحابه کرام پخوا یو بل وینې څکلي چې مسلمانان نو اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم پخوا دشمنان وی دا د کفر صفت دی اوس دوستان شوی دا د ایمان اثر دی یو مؤمن خو یې لکه مؤمن دی د خدای دوست دی اکرام یې وکړه نو شیخ کامل خو دی ویښی په خپله شریعت پابند دی نو چې سړی یو مجلس کې ناست پاک نیک انسان سره او هغه واقعي د سنتو تابع وي او علم یې ورسره او عمل یې ټیک وي تقوادار
نو خامخا د مجلس تاثیر شته چې په ډیران کېنې بدبوی به راځي او چې په باغ کې کېنې خوشبو به راځي او د عطرو دکان کې کېنې عطر چې با عمل انسان سره کېنې ورسره اسه ناسیه تا کې به هغه دغه راځي تا کې به هغه تقوا راځي دا خو دا په هغه به عمل او ته هسې خوش کې بیا خو نه جوړي سړي لوار سره ناس نه لواري زده کېږي کتابونه یې ویلي د لوارې ډرایور چې مصریتوب کوي میکانیک چې ایکسپیرینس نه کړي او بل مربي سره ناس نه کېږي ډاکټر چې اوس جاب نه کړي کتابونه ډیر ویلي دغه شان انسان کته د مسلو نه خبرې چې تهجد کې دونه ثواب د موز کې دا دی دروغ دا ګناه ده او د رښتیا دا ثواب چې رښتونو سره کینې په خپل به رښتیا باندې روان شي او چې دروغ نه وبد شي او چې هغه غیبت د باندې بندۍ دی هغه سره ناست دی انشاءالله وړي هغه غل نه د غلا نه به وړي انشاءالله سمیږي به حضور پاک مزکیو تزکیه بغیر د بل استاد نه یو کارم نه زده کېږي داسې خبرې دي دا چې لیکلي ذکر جهري په شریعت کې شته او شته ذکر جهري مفرد ښه نه دی چې سپیکر کې په بسار بانک پسې بدعت هسې ذکر په تلاوت په تیز هم کولی شي چې موس پکې د چا نه غلطېږي یوه دویم دا چې د خوب څوک دي هغه ته تکلیف نه وي کور کې یو بیماري هغه ته تکلیف نه یا بل څه کار کوي نو خلکو ته تکلیف رسول منع دی او هسې جهر غیر مفرد چې په اندازې تلاوت کولی شي دې سره شوق هم ډېري یو کله ورسره خوشحاله شي او جهري راغلی دی او دغه لکه تلاوت جهرن هم سره ماښام موږ تلاوت موږ جهرن کوم او ماسپښین یې سرن دي د دې خپل رازونه دي بس شریعت تلاوت کله جهرن کله سرن د جمعې موږ کې تیز راغلی دی د اختر موږ کې تیز دی او مازدیګر موږ کې په مزه دی ماښام کې تیز دی نو دغه شان تلاوتونو کې جهر راځي او سرم پکې راځي ذکر جهرن حضور کړی دی علیه السلام مجلس کې مولانا زکریا سیلی کې دا صحابه به کې نور راځي ور بند کې ور دې لپاره بندي چې مونږه توجه بل خوا لاړه نشي یاوه دویم دا کې دي خصوصي بشارت وي هغې ته یو خاص کسانو دپاره هغې کړي دي مفرد بنه کې خلکو ته به یې ځان نه رس دا چې لیکلي اجتماعي ذکر بدعت نه دی بعض احنافو منې کړی دی لکه جومات کې صف کې تیز ذکر کوي یا جنازه کې ای خاص ځای نه دي او هسې که کښېني مجلس ټول ذکر کوي ټول تلاوت کوي لکه تلاوت ټول خلک کوي ټول ذکر کوي دا خو راغلی دی په تاسو بخاري شریف کې راځي او په مسلم کې چې دا ملایکې ګرځي چې کوم دی کې څوک ذکر کوي ذکر تلاوت هم دی د الله بډایي بیان هم دی او هسې ذکر هم دی چې کوم دی کې خلک مجلس د ذکر ډېرو کسانو ته وایي چې کوي او چې ملایکې ګرځي په خوشبو باندې محسوسوي ذکر او تلاوت خپله خوشبو او کشف دی نو هغې باندې ښه لګي نو هغې چې راشي نو بیا ملایکې نورو پسې لاړ شي چې راشئ هلته د دین بیان دی د ذکر دی تلاوت دی ټولو ته شامل دی نو یذکرون الله چې هغې ذکر کې هغه نورې ملایکې بل ته هم ویلې شي راشه کښېنه نو هغې راشي کښېني هغې کې نورې ملایکې تر اسمانه پورې ورسي بیا هغه ذکر ختم شي بیا د الله جل جلاله دربار ته لاړ شي ملک چته تللی وی یاره په دنیا کې یو ځای کې د الله ذکر او بډایي او تسبیح بیانېده دا ویدي دغه وی د الله تسبیح بیانول موږ ورسره ناست دی الله لیدلی دی الله جل وینا وی که الله لیدلی بیا به خو ډېر زیات تسبیح به یې ویله او ډېر ذکر به یې کړو وی